اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددی سورت مبارک نم دی سورۃ الانعام. دیتا سورۃ الانعام دا دی وجنوی کہ پدی سورت مبارک کے دا زناورو دا حلت او دا حرمت دا مشرکینو دا غلط عقیدی بیان دی او پاغی باندی بیارت دے. کوئی مشرکینو دا زاننا بعد زناور پا زان باندی حلال کریو او بعد چکم دی اغی حرام کریو، چکم حلالون اغی حرام گردولیو او چې کم حرامون هغه حلال کړیو. نو په دې صورت مبارک کې د هغې متعلق بیان هم را روان دی، نو ځکه ورته سورة الانعام ویلی شي. دا سورة الانعام مکی صورت دی او د هجرت نه لږ غونتې روان دی، مکه معظمه کې نازل دی او د ترتیبی مصحفی په لحاظ سره دا لومبنی مکی صورت دی. تدین روان دی چې کوم سورہ فاتحه، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، دا ټول مدنی صورتونه او دا لومبنی صورت دی چې دا مکی صورت دی د ترتیب مصحفی په لحاظ سره او په ترتیب سره دا شپږم نمبر صورت دی سورۃ الانعام او د ترتیب نزولی په لحاظ سره 55 نمبر صورت دی. د دې نلوان دي چې کوم صورتونو مدنی صورتونه نو پای کې زیاتر خطاب مؤمنانو ته، پای کې باقاعده احکام شریعه په ډېر تفصیل سره منځ او روژه او زکات او حج، نکاح او طلاق او عیدت، وراثت، امر بالمعروف نهی عن المنکر، دا په تفصیل سره احکام شریعه په مدنی صورتونو کې الله نازل کړي دي. او په دین علاوه په دغه مدنی صورتونو کې د عیسایانو او د یهودیانو د غلطو عقیدو بیان او په هغې باندې رد، ورسره د منافقینو د منافقت بیان او بیا د هغوی د اسلام خلاف چې کوم سازشونه او سرګرمۍ وي په هغې باندې مسلمانانو ته خبرداری ورکول، او بعضی آیاتونو کې د مشرکینو باره کې هم د هغوی د عقایدو رد بیان راغلی دی. او چونکې کم صورتونه چې مکی صورتونه دي نو د مکی معظمې ابتدائی ورځې یا د مکی ټول ژوند چې کم دی د الله پیغمبر ډېر په سختو کې تیر کړی دی. په مکه معظمه کې زیاتر د مشرکینو او د مسلمانانو تصادم او یو بل سره ټکراو، او د مشرکینو چې کم غلطی عقیدې وي چې هغه بت پرستی وه او شرکو، نو په هغې باندې زیات چې کم دی زور ورکړی شو چې دا شرک او بت پرستی دا گویا دا بوتان دا د عبادت مستحق نه دی او دا کفر دی او دا شرک دی. د دې نه علاوه په مکه معظمه کې چونکې مسلمانانو ته قوت طاقت هم نو ملو، نو هلته د مسلمان سو حکومت هم نو او نه دا حکومت وسائل هم موجود نو، نغه شان معیشت نظام چې کم دی هغه هم د مسلمان په لاس کې نو. نو دې وجې نه په مکی صورتونو کې زیاتر د اسلام بنیادی عقاید چې هغه توحید دی، رسالت دی، دغه شان
بعث بعد الموت، دوباره جمع کېدل، قیامت او د حشر او نشر بیان، تفصیلی بیان هغه په مکی سورتونو کې دی. اوس په دې سورت مبارک کې هم د توحید، د رسالت، د قیامت، د دوباره جمع کېدو او د حشر او نشر او دین علاوه د مشرکینو دغه غلط رسومات چې بعضې د ناور حلال بعضې حرام ګرځول د ځان نه، او د اخلاق مکارم اخلاق او د اخلاق رذیله بیان پکې وروستو را روان دي. او د الله پیغمبر ته پکې تسلیم ورکولی شي چې را دا مشرکین چې کوم، دا کافران چې کوم بېهوده خبرې کوي، تا ته ساحر او جادو او د الله کلام ته چې کوم دی سحر او جادو وی او ستا تکلیف او ضرر رسی تا ته په اسلام پورې خنداګانې کوي، نو په دې ته صبر کوه، په دې خفه کېږه مه. ستا نه مخکې څومره پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي هغې سره هم دغه شان امت دغه سلوک کړی دی، هغې له تکلیفونه ورکړي دي، هغې پورې خنداګانې کړي دي، خو له آخر کې فتح او کامیابي به د مسلمانانو وي. او د دې صورت ابتدا الله تعالی په الحمدلله سره کوي. د اسلام نړوان دی په تمام کائنات باندې د کفر تیارې خورې وي. الله سره د خلکو رشته بالکل ختمه وه، او دا مخلوق سره چې کوم دی رشته جوړه کړې وه. چا به د انور عبادت کولو، چا به د سپومۍ عبادت کولو، چا به د ستورو عبادت کولو، چا به د دریابونو، د غرونو، د اونو عبادت کولو. عیسایانو به چې کوم دی د دریغ دعایانو عقیده لرله، او بیا عرب چې کوم دی د هغې ناشنا حال وي. دغه عربو چې کوم دی چې په لار به روان بو، یو کاڼی به ورته چې په لاره ښکلې ښکاره شو، به یې راواغسته، هغه به یې وتراشه، د هغې نه به یې بت جوړ کو، او بیا به یې د خپل محراب د عبادت زینت جوړ کو، او بیا به یې هغې ته سجده لګوله. په داسې ټیم کې د الله پیغمبر اعلان وکړو چې د تمام اسمانونو، گویا اسمانونو چې څومره اسمانه دي دغه دې ته عالم علوي ویلی شي، او دغه شان د ځمکه چې هغې ته عالم سفلي ویلی شي. او بیا په دې کې چې څومره تیارې دي، رڼاګانې دي، په دې کې بیا څومره نور څیزونه دي، د دې خالق او مالک الله دی. گویا دا کم څیزونه چې تاسو د ځان دپاره معبودان ګرځولي دي، اگر چې ستاسو په نظر کې به هغه تاسو ته حسین او جمیل ښکاري، هغه به پرهیبت او پرجمال ښکاري، هغه به فایدهمند او نبخش ښکاري، خو تاسو په دې باندې غور وکئ دې څیز ته دا چې کوم څیزونه تاسو معبودان باطل ګرځولي دي دې له دا حسن او جمال چا ورکړی دی؟ دې له چې کوم دی دا هیبت او جلال چا ورکړی دی؟ او دې له چې کوم دی دا فایده او افادیت او نفع چا ورکړی ده؟ دا چې کوم ذات ورکړی ده هغه ذات د حمد او د تعریف او د توصیف مستحق دی چې هغه الله دی. گویا په دې الحمدلله مختصر غوندې جمله کې علما فرمایي چې دا یو دومره نصیحت نه ډکه خبره ده او د شفقت نه ډکه خبره ده چې په دې الحمدلله باندې د تمام غلطو عقایدو چې کوم دی رد وکړی شو، د چا نوم وانغښتی شو، چې را د چا هغه کجروي د هغې کوږوالي ذکر نه شو، او بغیر د هغې د نوم اخیستو نه په دې الحمدلله باندې د تمام شرکي قسمونو چې کوم دی رد وکړی شو، چې الحمدلله هغه ذات د تعریف او د صفت مستحق دی چې هغه د تمام کائنات خالق دی، تمام مخلوق هغه ته محتاج دي، نور خلق هغه چاته محتاج نه دي. د تمام مخلوق چې کوم دی رازق دی، جمدی کول مړه کول دا ټول د هغه په لاس کې دي. نو دغه ذات د عبادت مستحق دی چې هغه څوک دی؟ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، چې هغه الله پیدا کړي اسمانونه، ځمکه، او دغه شان پیدا کړي دي تیاره او رڼا او نور. اوس ورپسې بیا
د کافرانو چې کوم هغه قباحت دی او شقاوت او سخوالی دی چې باوجود د دې چې هر یو سړی په دې ښه پوهېږي چې دا اسمان او ځمکه الله پیدا کړي دي، په دې کې چې څه دي د هغې مالک الله دی، دا ټول خلک چې کوم دي الله ته محتاج دي، خو باوجود دا کافران بیا هم د غنی او د صمد په ځای باندې د محتاج او بے بس څیز ته سجده لګوي چې هغه بوتان دي. بوتان خو خپله باندې یو مخلوق دی په خپل لاس جوړ کړی دی. نو الله د دې هغه قباحت بیانوي چې ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، بیا هغه کسان چې کافران دي دی د خپل رب سره دا بوتان برابري. دا د دې څومره چې کوم دی ناپوهي ده، د دې څومره قباحت دی، څومره شقاوت دی چې دا هغه ذات چې دوی له هر قسمه نعمتونه هم ورکوي، هغه دا چې د دوی خالق او مالک هم دی او د دوی په خپله باندې دا اقرار کوي چې د اسمان او ځمکه الله پیدا کړي دي، باوجود د هغې چې کوم دی دوی بیا داسې مخلوق چې هغه بې بسه مخلوق دی، محتاج مخلوق دی، هېڅ طاقت قدرت نه لري، هغه د خپل رب سره برابر ګرځوي. بربهم یعدلون. دا خو د عالم کبیر ذکر وشو. الله د خپل توحید د پاره الوهیت د پاره کم دلیل بیان کو، هغه دا دی چې الله خالق دی د اسمانونو د ځمکې او د تیارې او د رڼا او د نور. اوس د عالم صغیر ذکر کیږي چې الله دی انسان ته وایي چې انسانه ته خپل ځان باندې غور او فکر وکړه، نو ستا د بدن نه به چې کوم دي زما د الوهیت د وحدانیت دلایل تا ته په خپله ښکاره شي. لومړنۍ خبره کوي هو الذي خلقکم من طین، الله هغه ذات دی چې ته د خورې نه پیدا کړي، تاسو د خورې نه. چونکې د آدم علیه السلام الله تعالی اول د خور نه پیدا کړی دی او بیا دا تمام انسانان د آدم علیه السلام اولاد دی. لومړنۍ خدا معنی شوله چې ستاسو نیکه چې کوم دی هغه ما د خور نه پیدا کړی دی، لهذا ستاسو اصل چې کوم دی هغه خوره ده. دویم معنی دا ده چې انسان بیا د هغې نه پس د نطفې نه د سلسله د نسل شروع شوې ده او نطفه چې کوم دی هغه د وینې نه پیدا کیږي، وینه چې کوم دی هغه د غذا نه پیدا کیږي او غذا هغه د ځمکې نه د خورې نه د هغې حصول کیږي. نو گویا اصل چې کوم دی د انسان هغه خوره شوله. نو ځکه الله د خورې ذکر وکړو چې بنده الله هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا کړي د خورې نه. گویا الله د خوره د تمام دنیا د ګوټ ګوټ نه تاسو له میوې راځي، فصلونه راځي، غلې راځي، د یو ځای نه بل ځای نه بل ځای نه، نو د ګوټ ګوټ نه د خورې هغه ذرات راغون شو او تاسو الله د هغې نه پیدا کړې. اوم بیا به چې کوم دی الله تاسو باندې مرګ طاری کوي، ثم قضا اجلا، بیا الله مقرر کړي تاسو لپاره یو نیټه او بیا واجل مسمى او نیټه مقرره عنده چې هغه د الله سره د هغې معلومات دي، پنځ د الله هغې ته الله ته معلومه دي. دلته د دوو اجلو ذکر وشو. یو اجل نه مراد علما فرمایي چې هغه مرګ د موت دی، او د دویم د واجل مسمى عنده دینه مراد قیامت ته چې دې معلومات صرف الله ته دي. او بعض علما چې د لومبني اجل نه مراد د انسان د پیدایش نه والی تر مرګ پورې دې ته چې کوم دی اجل ویلی شي، او بیا د انسان د مرګ نه پس چې کوم دی بیا دوباره جمع کېدل چې کوم حشر ته دي هغې نه مراد دا دویم اجل دی. بعضې پکې دا فرمایي چې د لومبني اجل نه مراد خوب دی، د دویم اجل نه مراد چې کوم دی هغه مرګ دی. بعضې پکې دا فرمایي چې لومبني اجل نه مراد طبي مرګ دی او دا دویم اجل چې کوم دی نه مراد حادثات دي مرګ دی. برحال الله چې کوم دی بیا د انسان دپاره باقاعده نیټه مقرر کړې ده د مرګ او د دوباره جمع کېدو. هغې د هغې علم الله ته دی چې دا انسان به کله مري او کله به قیامت قایمیږي، د دې علم چې کوم دی د الله سره دی. نو بیا الله فرمایي اے کافرانو ثم انتم تمترون، بیا هم تاسو په قیامت کې شک کوئ، بیا هم د قیامت نه انکار کوئ، حالانکه الله هغه ذات دی چې تاسو لوګو ته غور وکړئ چې تاسو کوم دا غذا کوم خوراک تاسو وخوړه بدن ته واچو، دا غذا د کم ځای نه
په کومه طریقه تاسو ته میلو شوله، تاسو بیا هغه خولې ته واچوله، دغه غذا بیا ستاسو ځي معدې ته، معده کې هغه ورو ورو هضمیږي او د بدن بیا یو جز حصه جوړیږي. بیا د دغه چې کوم دغه غذا نه د بدن کومه حصه یا سیس جوړ شو جزء بدن، نو بیا د هغې یو حصه د سترګو نور پیدا کوي، بله حصه چې کوم دی د غوږونو سماعت پیدا کوي، بله حصه چې کوم دی د ژبې گویایي پیدا کوي، بله حصه هغه د لاس اوخپو چې کوم دی طاقت او قوت پیدا کوي، بله حصه د هډوکو سخوالی پیدا کوي، بله حصه د اعصابو د پټو نرموالی پیدا کوي. معمول دی دومره لوی باریک نظام ته وګورئ چې الله چې کوم دی د دغه غذا نه چې کوم دی په کومه طریقې سره ستاسو بدن ته او ستاسو د بدن اعضا ته څومره فایده ورسوله. نو آیا دا ذات په دې بیا قادر نه دی چې ستاسو دا بدن چې کوم دی په خوره کې خوره شي، زری زری شي، منتشر شي، نو الله بیا دا راغونډولی نشي؟ الله په دې قادر دی. الله به تاسو دوباره بیا جمع دی کوي. نو ستاسو دا شک بې ځای دی او قیامت حق دی، دا به خامخا راځي. اوس په دې آیاتونو کې الله تعالی د خپل قدرت کامله ذکر وکړو چې الله دا کامل قدرت خاوند دی. ورپسې آیت کې بیا الله تعالی د خپل کامل علم ذکر کوي او بیا الله چې کوم دی دلته وهو الله، دا الله دا الله ډېر صفات دی. الله خالق دی، الله مالک دی، الله رازق دی، الله ژوندي کول کوي، مړه کول کوي، الله هر څه کوي. خدا لفظ الله علماء به چې کله د الله یو صفت ذکر شي چې الله خالق دی، مالک دی، رازق دی، نو د دې انسان ذهن بیا هغه نور صفات د ذهن نه وځي. خو چې لفظ الله راغی دا د الله علم ذاتی دی، ذاتی نوم د الله دی. نو دا الله چې کله ذکر شو د دې انسان په دې الله سره چې کله د الله دا ذکر جبه راولي، نو د ده په ذهن کې د الله ټول صفات راشي. الله خالق دی، مالک دی، رازق دی، ژوندي کولو والا دی، مړه کولو والا دی. نو دا الله فی السماوات و فی الارض چې په اسمان کې او په ځمکه کې دغه قدرت دی، دغه علم دی، دغه بادشاهي ده. یعلم سرکم و جهرکم. او د دې الله نه د کائنات هیڅ یو ذره د هغه د علم نه پټه نه ده. هر یو څیز د انسان پوشیده احساسات، د زړه وسوسې، په هغې هم الله خبر دی. تر دې چې په تک تور غر کې په تیاره کې یو ورکوټې میږي چې روان وي د هغې د خپو هغه کشارې، هغې باندې هم الله خبر دی. نو دا الله ستاسو په باطن او ښکارا که یو کار پټ کوي که ښکارا کوي، الله پیژني ستاسو سرکم پټ خبرې، پټ کارونه، وجهرکم او پټ کارونه او پټې خبرې، ویعلم ما تکسبون او دا الله پیژني ستاسو کم کسب کوي، د بدې کسب کوي، د نیکۍ کسب کوي، ستاسو ټول د کسبونو باندې الله عالم دی. نو لهذا چې کله دا رب ستاسو په هر څیز باندې خبردار دی، نو دې د عبادت مستحق دی. د ده نه علاوه د بل چا عبادت دا ځان تباهۍ کندې ته غورځول دي، د دنیا آخرت چې کوم دی نقصان دی پکې. نو تاسو په دې پوه شئ چې د دې رب چې کوم دی حکم منئ او د دې رب د حکم مطابق ژوند تیر کړئ. الحمدلله تمام تعریفونه او تمام حمد او ستایش خاص د الله د پاره دي. الذي اغا الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه، وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دي الله تیاره او نور رڼا. ثم الذين كفروا بیا هغه کسان چې کافران دي، بربهم یعدلون بیا دوی د خپل رب سره دا بوتان برابرۍ او الله سره په عبادت کې شریک کوي. هو الذي دا الله هغه ذات دی خلقکم من طین چې تاسو پیدا کړی د خورنا، ثم قضى اجلا او بیا مقرر کړی د ستاسو د مرګ نیټه، و اجل مسمى او مقرر کړی دا نیټه د قیامت عنده چې د هغې علم الله سره دی. ثم انتم تمترون او بیا هم تاسو په دې کې شک کوئ، د قیامت نه انکار کوئ. وهو الله دا الله هغه ذات دی فی السماوات و فی الارض چې په اسمانونو او په ځمکه کې، یعلم سرکم و جهرکم پیژني
پټ سیزونه ستاسو ښکاره سیزونه ستاسو ویعلم ما تکسبون او خبر دی په هغه باندې کم تاسو څه ګټه کوئ او څه کم کسب کوئ د نیکۍ او د بدۍ. الحمدلله تمام تعریفونو مستحق خاص الله دی، هغه الله الذي خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، وجعل الظلمات والنور او پیدا کړي دي الله تیاره او رڼا، ثم الذين كفروا بیا هغه کسان چې کافران دي بربهم یعدلون نو دوی برابرۍ دا باطل معبودان د خپل رب سره. هو الذي الله هغه ذات دی خلقکم چې تاسو پیدا کړي من طین د خټینه د خورینه، ثم قضى اجلا او بیا مقرر کړي ستاسو نیټه د مرګ، و اجل مسمى او نیټه مقرره عنده چې داغه په نسبت باندې ده چې هغه قیامت دی. ثم انتم تمترون او بیا تاسو چې کوم دی په دې کې شک کوئ. وهو الله فی السماوات وفي الارض دا الله چې په اسمانونو او ځمکه کې یعلم سرکم پیژني پټ کارونه ستاسو، وجهرکم او ښکاره کارونه ستاسو یا خبرې، ویعلم ما تکسبون او پیژني او خبر دی په هغه باندې چې کم تاسو کم کسب کوئ یا ګټه کوئ.